السلام علیکم ګرانو خوږو زده کوونکو په دې هیله چې روغ او جوړ نن د انتګرال 12 درس تشریح کوو. د انتګرال په 12 درس کې د 11 درس هغه د توان لاندې چې کله مسلسلي تابع وي نو په هغې اشکالو پسې مثالونه پاتې راځو په دې باندې سره کار کوو. هماغه شکل دی لکه په 11 درس کې مې شوی دی. راځو لومړنی مثال انتګرال دی کوسین مکعب د x dx. موږ غواړو چې دغه مثال کوسین مکعب د x dx موږ یادونه مخکې کړې وه کوسین مکعب سین مکعب تنجل مکعب کوتنجل مکعب سکین مکعب کوسکین مکعب دا ټول مسایل په دغه اشکال باندې کېږي. اوس که موږ وغواړو چې دا حل کړو نو انتګرال د دې شکل دغې راوپسې لیکو. انتګرال د دې په ځای لیکو چې کوسین مربع د x ضرب کوسین مکعب کوسین د x ضرب د x. نو توان یو توان دوه دریفې ته پوره کېږي. د دغې په ځای باندې د دې قیمت په ځای کوو چون موږ د مثلثاتو نه پوهېږو چې سین مربع د زاویې جمع کوسین مربع د همغه زاویې مساوي یو کېږي. لکه داسې یوه رابطه ده که نه سین مربع د x جمع کوسین مربع د x مساوي یو. نو که د دې له جنسه موږ او تاسې د کوسین مربع قیمت پیدا کړو کوسین مربع دا سین هغه لیکو یو منفي سین مربع. نو دې په ځای لیکو انتګرال یو منفي سین مربع د x ضرب کوسین د x ضرب د x. راځي چې دا په دې کې ضرب انتګرال چې دا ضرب کو کوسین د x منفي انتګرال د سین مربع وبخښئ دلته د x پکې پاتې شو ډایرکټ مو انتګرال سره تطبیق کوو پکې سین مربع د x ضرب کوسین د x dx. دا موږ حلوو. د دې د حل لپاره دا خو مستقیمه توګه انتګرال نیول کېږي. د دې لپاره موږ کولی شو چې دغه بخش یو فرض کړو چې دا یو فرض کړو نو د یو مساوي سین د x نو چې شو د یو مساوي کوسین x dx. دا جز پکې پوره شو هو نو پس لیکو انتګرال د کوسین x dx منفي انتګرال د دې په ځای یو مربع du. ښه دا چې شو دا وساله کړو د کوسین انتګرال سین x منفي د یو مربع انتګرال یو په توان د دوه وبخښئ د یو مربع یو په توان د 3 پر 3 جمع سی. نو راځو نتیجه څه شوه انتګرال د کوسین مکعب د x dx مساوي شو د کوسین مکعب دا څه شو دغه حاصل دی چې فرض کړه سین x منفي یو په توان د 3 پر 3 جمع سی. نو معنا دا شو انتګرال د کوسین مکعب د x dx مساوي کېږي د سین x منفي د یو قیمت بیرته وضع کوو د یو قیمت د څه فرض کړو سین x. نو معنا سین مکعب د x پر 3 جمع سی کولی شو د دې بیرون راوباسو انتګرال د کوسین مکعب د x dx مساوي داسې سین x منفي یو پر 3 سین مکعب د x جمع سی. په دغه طریقې راځو فرض کړه د سین مکعب انتګرال نیسو. دویم مثال په نظر کې نیسو انتګرال د سین مکعب د x dx. که دا موږ پیدا کول غواړو په همدغې بڼه باندې دغه شکل ورکوو داسې لیکو چې انتګرال د سین مربع د x ضرب سین x dx. راځي چې مخ وړاندې شو انتګرال د سین مربع قیمت د دغې رابطې نه پیدا کوو. د دغې رابطې نه چې پیدا کوې نو معنا دا شوه چې که دا اوس د سین مربع قیمت پیدا کوې یو منفي کوسین مربع قیمت دلته وضع کوو یو منفي کوسین مربع د x ضرب سین x dx. راځو دا به سره ساده کړو انتګرال سین x او 3 کې ضرب کړو سین x. ښه dx هم پکې ډایرکټ راواخلو ځکه دا ټول پکې ضربو منفي انتګرال کوسین مربع د x ضرب سین x dx. اوس نو موږ څنګه کوو دغه بخش دا کوسین مربع دا یو فرض کوو. ښه یو مساوي کوسین x دیو چې پیدا کی د دیو لپاره طریقه سره د کوسین مشتق شی د منفي سین x dx. نو دلته وګورئ سین x dx په کار دی که منفي دی منفي دیو مساوي سین x dx. راځئ چې قیمت ګذاري وکړو دا خپله انتګرال د سین x dx منفي انتګرال د دې په ځای چې لیکو یو مربع او د دې په ځای منفي دیو منفي او بیرون راوباسو دي دغه منفي چې بیرون راشي دې سره ضربېږي مثبت کېږي. نو څه شو انتګرال د سین x منفي په مثبت بدلېږي انتګرال د یو مربع du چې ساده کړو د سین x انتګرال څه دی منفي کوسین x او جمع د دې انتګرال څه دی
u مکعب پر 3 راځي چې قیمت گذاري وکړو منفي کوساین x جمع د u مکعب د u قیمت شی ولدمګه u د کوساین x فرض کړو نو معنا دا شو چې کوساین مکعب د x پر 3 اخر کې جمع سي راځي چې نتیجه په نهایي ډول باندې ولیکو انټیګرال د ساین مکعب د x dx مساوي کیږي د منفي کوساین x جمع دا درې بیرونه وباسه یو پر 3 کوساین مکعب د x اخر کې جمع سي دا طریقې سره موږ کولی شو چې د نورو تابعګانو هم انټیګرالونه ونیسو دغه طریقه ده راځو اوس نور مثالونه کارو لکه فرض کړه موږ او تاسې لرو چې اگزامپل انټیګرال د تانجان مکعب د x dx موږ غواړو چې دغه سوال حل کړو دې سوال د حل لپاره تغیر شکل داسې ورکوو چې انټیګرال د تانجان مربع د x ضرب تانجانت x dx د تانجان مربع په ځای د خپل قیمت د تانجان مربع په ځای موږ داسې لیکلی شو چې یو جمع تانجان مربع د x مساوي کیږي د سیکند مربع د x سره دا مساواتي رابطه ده نو معنا که موږ وګورو تانجان مربع قیمت پیدا کړو دغه یو چې د مساوات نه وړي سیکند مربع د x منفي یو نو معنا دا شو چې انټیګرال د سیکند مربع د x منفي یو دغه قیمت د تانجان مربع په ځای وضع شو ضرب تانجانت x ټول dx دا چې دې سره ضرب شي چې شی وشي انټیګرال د سیکند مربع د x ضرب دا یعنی تانجانت x dx منفي انټیګرال د یو په تانجانت x کې تانجانت x ضرب dx ښه موږ غواړو چې اوس دا سره حل نو معنا موږ څه کوو دغه برخه وبخئ دغه برخه موږ یو فرضوو یو مساوي تانجانت x ډیو چې پیدا شي سیکند مربع د x dx وګورئ سیکند مربع د x dx پوره شو هو چې پوره شو نو انټیګرال د یو ضرب ډیو داسې لیکو معنا ګورئ د تانجانت x په ځای یو شو سیکند مربع د x ضرب dx په ځای چې راغی ډیو منفي انټیګرال د تانجانت x بالاخره د دې حاصل څه دی یو مربع پر 2 منفي د تانجانت x انټیګرال څه دی لامي سیکند x په دغه شکل باندې بالاخره یو قیمت چې موږ وضع کړو شو تانجانت مربع د x پر 2 منفي لامي سیکند x اخره کې جمع سي دا مثال سره حل شو راځو بل مثال کارو بل مثال څه دی انټیګرال د کوتانجان مکعب د x dx دا د شکل د دې څنګه دی موږ کولی شو چې ولیکو انټیګرال د کوتانجان په ځای کې لیکل شو چې کوتانجان مربع د x ضرب کوتانجان مربع د x ضرب کوتانجانت x او ټول dx دا موږ څنګه حل کولی شو دې د حل لپاره موږ تاسو طریقه سره طریقه دا چې موږ به د دې قیمت پیدا کړو موږ تاسو ته څه ورکړل یو جمع کوتانجان مربع د x مساوي کوسیکند مربع د x ګورئ یو جمع کوتانجان که چېرته موږ د کوتانجان مربع قیمت پیدا کړو نو کوسیکند مربع د x منفي یو نو دا به څه ولیکو چې د دې په ځای کوسیکند مربع د x منفي یو ضرب کوتانجانت x که دا دواړه سره ضرب او dx هم پکې شته که دا دواړه سره ضرب کړو نو انټیګرال د کوسیکند مربع د x ضرب کوتانجانت x dx منفي انټیګرال د کوتانجانت x dx کوتانجانت موږ یو فرض کړو یو مساوي کوتانجانت x ډیو چې پیدا کو منفي کوسیکند مربع د x ضرب dx ګورئ دا پوره شو یو منفي پکې ځای دی منفي دی منفي ډیو مساوي کوسیکند مربع د x ضرب dx ګوره کوسیکند مربع د x ضرب dx قیمت څه منفي ډیو راځو چې قیمت گذاري وکړو نو انټیګرال د دې په ځای ولیکو چې یو د کوتانجانت په ځای د کوسیکند مربع ضرب کوسیکند مربع د x ضرب dx په ځای څه لیکلی شو منفي ډیو دلته ولیکو منفي ډیو منفي انټیګرال د کوتانجانت x dx ښه منفي بیون یو ډیو یو چې دی یو مربع پر 2 منفي د دې انټیګرال څه دی لامي ساین x فارمولا مې او قیمت گذاری منفي کوتانجانت مربع د x پر 2 منفي لامي ساین x اخره کې جمع سي عمومات چې دا سوال حل کړو راځو تاسو ته د هوم ورک په ډول د کورنۍ وسی په ډول خو فکر کوم دا وړي پیچلې وسی انټیګرال د سیکند مکعب د x dx انټیګرال د کوسیکند مکعب د x dx دا ټایپ سوالونه که تاسو حل کولای وشئ یقینا نو
ډیر څه بس تاسو زده اوسئ خو دا بیا خپل نورې استثنایي طریقې هم لري په هغې باندې انشاءالله که چېرته پکې څوک نه پوهېدل بیا به خیره موږ کار وکړو نو راځو تاسو یو مثال بل هم کاروو انتګرال د تانجانت x dx که یاد وشي موږ د دې ډایرکټ ځواب ویلو د کانکور لپاره چې لنې منفي لنې کوساین x یا منفي مثبت کېږي لنې سیکنډ x د دې ځواب جمع سي د دې د حل طریقه څه ده تاسې کې انتګرال دا داسې لیکي چې sin x پر کوساین x او dx که موږ وغواړو په مخرج کې چې دی کوساین په مخرج کې راځي چې کوساین ولیکو نو موږ داسې لیکو چې یو مساوي کوساین x ښه ډیو چې پیدا کړو منفي sin x dx وګورئ sin x dx یې ګوره که یا نه منفي دی باندې منفي ډیو مساوي څه شو منفي ډیو چې داسې دا سر شکل راځي sin x dx راغی نو راځو چې موږ او تاسې دلته قیمت ګذاري کوو د قیمت لپاره انتګرال د sin x dx داسې لیکم پر کوساین x نو معنا د شو چې انتګرال د sin x dx قیمت څه ده منفي ډیو او دا د دې د کوساین x قیمت شو یو نو دا موږ داسې لیکلی شو دا وروسته اشکالو کې هم شته منفي انتګرال د ډیو پر یو نو منفي انتګرال د dx پر x شو موږ قاضیه داسې ویلې وه قاضیه انتګرال د dx پر x دا مساوي کېږي د لن x جمع سی نو معنا تاسې لن یو جمع سی نتیجه دا شو چې انتګرال د تانجانت x dx مساوي شو منفي لن د یو قیمت شو د یو قیمت دغه وه دغه کوساین x جمع سی دا چې ولې سیکنډ x دا چې تاوان ته لاړ شي کوساین x په تاوان د منفي یو پر کوساین x سیکنډ x کېږي نو سیکنډ x هم پکې لیکلی شو نو د انتګرال یو لسم درس همدلته پای ته رسېږي هیله مند یم چې تاسو په دغه درسونو باندې واضح ډول پوه شوي یاستئ تر بیا چې موږ او تاسې بل درس تشریح کوو بخښونکي رب څخه الله حافظ